Exactly. You are right. شا راځي چې مثلا موږ پراپرټي جوړ کړو د ډیټ پراپرټي کو نور ماغه کیسه ونه لکه ډیټ مو وایي اوکې ډیټ سره موږ سره نور شان پاتې دي ډیټ کې ورته وایم چې ګریټر دین هیش 1/1 صحیح ده دا رنګ دا یسک اوس را سره ور په دې ځای کې ورته وایي چې اول دا اولی د 2000 څویم کال څوارلسم کال دغه څنګه موږ ګریډر چې ورکړل څه شي ګریډر دی 15 منی 14 منی ولس نه مني 1/1/2000 یعنی ته ورته وایې چې تر دغه ډیټ پورته ته انټري کوای شې کښته نه شې کولی لکه دا نه وایي دا چې د ایکسپایر شوی دی په دې ډیټ صحیح ده یو هغه داسې ډیټ موږ څنګه کولی تېراتوای شي بس سره چې موږ د دوه ډیټه چې فرض مثال لکه مثال موږ ته یو پروژه چې مثال سٹارټ ډیټ او اینډ ډیټ هغه څنګه فارمول راته وا مثال په 2000 په د اول میاشت کې پر اول تاریخ باندې څنګه لیکو فارمول راته وا فارمول ها وا زه ته نه نه دی فارمول یو استاد ته ملي کړه کړی چې مشا طرف زه استاد احمد دا خراب دی دا خراب دی ښه خیر هغه فلاش ته کې علامت نمبر ډایل کې چی علامت نمبر علامت نمبر بیا تاریخ ورکړم چی ورکړم تاریخ مې ورکړي مثلا 2015 بیا علامت نمبر بیا خبرې مکه اینڈ بیا علامت نمبر بیا تاریخ 2015 مثلا 2015 پورې دریم اول د 2000 څویم 2014 صحیح شو بیا علامات نمبر دا چی شو دا فارمولې وایي سره کم شو دا اوس دا صحیح شو We're sorry, we can't go ahead and do that like we did. شا اوس به دا څه چل کېږي اوس دا څنګه وشو دغه نه پوهته نه کته من دغه طریقو په مې او نو نه دا څه موږ څه شي وایي نو څه کولای شي یس نه یو چیک یې کوي خلاص دا سنې چې غلط دی اول د 2012 کال نسکوالی 15 نسکوالی 14 نسکوالی 19 نسکوالی 20 نسکوالی درېمه میاشت نو دا پکښې و ده اوس درېیم د اولې د 2014 کال اوس نو ولا سي دا ولي یو ځای کې غلط یې ښه فکر وکړ کوم ځای صاحب پای ته اول میاشت استاد ها اول چې شروع کېږي اول خامخ شروع کېږي استاد نه دلته فارمول کې موږ څنګه شروع کړو کولیشن رولز اول دا علامه یې دا ولا شفت دا ولا نو مثلا اشتراک باندې ها شاید څه شروع کېږي استاد اول شروع کېږي دا نه شروع کېږي استاد پوسه صاحب پای په یو وړ د سره توه دا څنګه واسطه سو دا څنګه دی دا تاریخ څه معنا لري د 2015 د اول د میاشتې د اول تاریخ څخه شروع بیا تر 2014 تر اول میاشتې د تاریخ ایکسپایر مو څه ول نه مانی ولکه صاحب په کمپیوټر کې راځي استاد دا خو اینډ نو استاد باید بچون راوړي استاد بچون کم ځای کې استاد په اړه باندې باید بچون راوړي په کم ځای کې استاد وو شو او بچون باید راوړي اول سر کې بټوین واړو استاد اوس کې بچون باید راوړي بچون دا یو لغات مشته یو
between was is اوس هم نیسي او was یو راشي. was معلومیږي was بچکو ورته وایي چې یاده څه شي دوم د دومې د 2000 څویم کال شماره سره اول نه بيتوان اول دا ولا بيتوان راځي استاد between نه between بيتوان دی استاد one نه between دی بيتوين نه وایي زه سم ده between اسی ټولې شاله ته به سیندري ته ښه دا خو دا شو اوس داسې غواړم چې ګورئ ورته وایم چې د اول تاریخ څخه شروع د کومه ځای شروع د اول تاریخ څخه شروع شي د 2015 تر 5 میاشتې پورې کار وشي بیا پر 5 میاشتې څخه شروع بیا تر 6 میاشتې پورې کار ونه شي هغه ته بیا شروع شي یعنې په مابینځ کې څو میاشتې وقفه راځي دا څنګه کېږي د کال د شروع څخه شروع کړي کار په مابینځ کې 12 میاشتو 3 یا 2 میاشتې کار ته سکوت ورکړو یا دغه کار چې دی ډېر سخت کار دی 2 میاشتې تفریح لرو موږ صحیح ده یا ویکیشن لرو نو دا دواړو چې شي وکړو انټري بنده شي ته نه پوهېږې چې دا سافټویر کې ته کار کوې چې هغه تاریخ راورسېږي تا ته خپله په پښتو کې ولیکې چې نن ستاسو د رخصتۍ اوله ورځ وه مبارک مو سره دا درته ولیکي وروره بس سواو ولا اندازې بس انټري بنده شوه نو رخصتي شروع شوه هلته درته ولیکي چې دومره دې ورځې تاسو رخصتي لرئ د هغه نه بعد بیا پښتو کې درته ولیکي سر مو خلاص باندې څنګه کېږي دا ها دلته به راز ورته ووایي چې not between چې شي هش د کم تاریخ باندې رخصتي کو په څومره میاشت تر اوله شروع شي 5 په اول تاریخ څخه رخصتي شروع شوه د 2015 کال تر کومه ده بیا د د اوومې میاشتې پر اول او بیا چې شي هش end هش د اوومې پر اول تاریخ باندې بیا چې کېږي د 2015 کال چې شي وشي سټارټ کار سټارټ کېږي او ګوره د اول تاریخ څخه به شروع وي د اول تاریخ څخه به څه شي وي چې ته 5 میاشتې داخله شوه ستا کار سقوط کوي پر څو باندې بیا سټارټ کېږي پر اووم صحیح ده سره خو د دې پورته ورګوړه دغه خو مو کوي یو ساعت چې مثلا یو کال کې څومره رخصتي چې ته ځان ته ورکړې دا پرېړلی پتا پرېړلی وزن ته راځم مبارک موشه نن ستاسو د رخصتۍ اوله ورځ ده صحیح ده رخصتي په سواد کې رخصتي اوله ورځ ده صحیح ده ده دلته چې جواب ټکی ده اول د څومې میاشت د 5مې سلش اول د 2015 څخه تر څو پورې تر د 9مې میاشتې اول تاریخ د 2015 کال پورې لري مننه اداره صحیح شو
اوس یې ګورئ ته راځئ انټري کوئ صحیح ده اول د 2015 کال دا ګوره چې مشکل دی انګریزي یې کوئ د 2015 بالکل صحیح دی بل ډیټ یې واچوئ دوم د دومې د 2015 کال دا نو ټیک دی بل ډیټ یې واچوئ ورته څلورم د څلورمې د 2002 کال 2015 کال بل ډیټ یې واچوئ ورته د څو څخه پنځم اوس دا کېږي پنځم د دویمه ورځې شروع شو یا اوله ورځې شو سلاش تر څوم پورې 2015 مبارک مشه ستاسو د رخصتۍ اوله ورځ ده د دغه تاریخ څخه تر دغه کال پورې لرئ مننه صحیح شو ولې راوستې تر اوومې میاشتې پرې ویلې دي تر اوومې میاشتې پورې ته نشې کولی چې انټري وکړې په شپږمه میاشت کې انټري نشې کولی مکمله کومه تا ورته ویلي چې د پنځمې د اول څخه ما ته رخصتي شروع د اول رخصتي راکړه د اوومې تر اول تاریخ په دا اوومې کې موږ په پنځمې میاشت کې بیا موږ داسې انټري نشو کولی هو پنځمه میاشت کې نشې کولی شپږمې کې نشې کولی د اوومې پر شروع باندې کولی شي صحیح شو دا خو ساده خو صحیح شو اوس دلته راځم ورته وایم چې څومره میاشت شوه اوومه میاشت شوه نه کېږي د اوومې میاشتې دویم تاریخ بس صحیح شو اوس بیا ستا کار بیا دې کار شروع دی نه صحیح شو په دې خو زه تر 12 او باره بیا زه سر خو مو خلاص په دې باندې بل موږ سره چې شي بل موږ سره فرض مثال ورته وایي چې شي وکړه ګریټر دین ډیټ خو مو هم زده کړئ چې زیات وي صحیح ده تا وایي نه کېږي مثلا په یوه کار وخت کې داسې 3 میاشتې معلوم کړو 2015 څخه بیا تر 2015 کال پورې د مثلا د جنوري فبروري مارچ بعد نه یا مارچ اپریل مې جون په کې یو میاشت رخصتي او داسې کې وښکاري یا شاید فرمول ولري خو ما خو نه یاد دی څنګه صحیح ده خو دلته موږ کولی شو چې د دې ځای سره په فرکشن دغه کې په ایکسپریشن کې ویلډر کې موږ دلته ورته ورکړو چې فرض مثال ډیټ شروع شي ان هش په کوم ډیټ باندې کوم تاریخو باندې کار کولی شي فرض مثال ورته چې اول د اولې د 2014 کاما بل ډیټ کاما بل ډیټ کاما بل ډیټ څو ډیټونه داسې وړاچول نو دا کاما ورنه کې نو نه دا سپریټر دی د ډیټ دا کامې سره مختلف نه عام کار شی باندې کوډ ویز کله نه ته بیا چې په کوډینګ کې راځو نو خیر بیا معلومې شو صحیح ده سر مخلاصو ښه په دې خو پوه شوست لږ دې نه علامه هم لګولی شي یعنې تر دې ډیټ ښه ته انټري کولی شي پورته ډیټ کې انټري نه شي کولی تر کوم ډیټ فرض مثال زه ورته وایم چې یو کس دی تر کومه ډیټه تر 2018 کال پورې کار وکړي باره د ایکسپایر شي دا همیشه لپاره دې کار نه کوي اوس څوم کال دی 15 دی تر 14 دې دی کار وکړي کار څه معنی ګورئ اوس نو کار دا څه کار سره لري سافټویر کار ته پروګرام ورته جوړوي چې جوړوي یا سافټویر جوړوي لکه دا ورته پروګرام دا دې جوړ کړي هغه چې انسټال کړي بس داسې ډیټابیس مخته راځي دی په هغې کې چې کړي کار کوي انټري کوي ته ورته وایه چې د دې لیست به ته ماته راکوې په دغه پروګرام کې لیکه دی لیکي دا پروګرام چې نن دا دونه کار اوس هغه ډیټابیس په خپل ترتیب ورته جوړوي نه دی په دې کې لیکي نومان او هر څه رسوي که ونه رسوي بیا خو د ده څه پوښتنه کېږي چې څنګه دا نومان ولې نه ستا شی ولې دی
مجبور ده رسید بیا تر ولسم کال پورې د کار وکړي هغه خپل باید ته جواب ورکړي چې کار ختم شو سر نه شو دا به څنګه کېږي دا لزی دن ورته وایم چې اول د 2000 کال هیش اول د 2000 کال پورې کار کولی شي زیاده هغه دا کس دا کار نشي کولی زیاده رن یس اوس ګوره دلته راځم وکړم اول د 2010 کار کېږي نه اول د 2000 کار کېږي ډېر خو مخ پورته روان دي که کښته روان دي مخته پورته روان دي کښته راځي یو تاریخ چې شاته راځي که مخته ځي ته زما لیکل ښه انټري نه ښه ښه اول د 2002 کال 14 کال صحیح دی اول د 2002 کال 10 کال باید بند شي هغه ته انټري نه شي کولی ستا وخت خلاص پر 10 کال باندې پر 10 کال باندې د کار 10 کال مخامخ بالا کار نشي کولی سره چې چا کې زیاده په وخت تیروي ها نو دا به سافټویر باندې جوړوي چې سافټویر دې څنګه ایډیټ کوي لکه اوس دا اول پروګرام به دې څنګه ایډیټ مثلا د اکسس په اړه اخلاق د کار کول دا اوس مهم چې د کار په کې کوته بل یو خدای دې چې په اکسس کې دا غسه ډیټابیس جوړ کړي او دا ته شیر کې زه اوس دا ته شیر کوم ور کمپیوټر کې هلته شیر کوم بیا کته ته ورم سي کار نه کار نه کوي نو دا ټول در باندې بندوم دا شه نشه راتلای دا بیا ته هغه ځای ته نه رسېدلی دا چې بیا د اکسس صفحه خلاصې چې دا فایل باندې ډبل کلیک وکړې یو دم داسې ګول سکرین باندې صفحه درته راشي صحیح ده وخت نشته که نه اوس ما درته کړی وی درته وایي که خیر راغلی کېږي دا به داسې دا یو مثال دی ښه داسې ته جوړېږي صحیح ده فرض مثال کریډ ته راځو فارم ته راځو فارم ډیزاین ته راځو صحیح ده دلته یو لاګین فارم جوړو ټیکس باکس په ټیکس باکس ان یا کمپیوټر کې تاسو ته وایي دلته خپل یوزر نیم راځي دلته خپل چی شو راځي ورته وایم چې انټر یا دلته چې شو یوزر نیم بیا بل ټیکس باکس راخم دلته ټری کوم ډېر کار پاته دی وروره بیا راځم دلته ورته وایم چې یور پاسورډ صحیح دا سلیکټوو یو کلر ورته ورکوو صحیح ده دا بولډ کوو او دلته شیش کوو یو بټن را داسې اوس دا کلوزوو سیف سیکیورټي صحیح شو د خالد په نامه چې کم دی د دې څه شي جوړو فارم جوړ شو نه دا دی رائټ کلیک ډیزاین په ډیزاین کې رول راځي دی کلوز سیو خالد په نامه سکیورټي فارم رائټ کلیک په دې باندې رائټ کلیک دلته راسه ورته ورکړه چې بټن جوړ کړه چې اوکې یا دلته لیکلي وي هغه نه هغه یو شي ته داخلېږي چې لیکلی انټر رائټ کلیک
بلټ کوډ بلډر بلټ ایونت کوډ بلډر ته راځو. دلته ورته وایي چې څه شي وکړه جیټ f text box 0 dot value equal to quotation د چی سره د admin سره quotation and me dot text box 2 dot value equal to 1 to 3 equal to 1 to 3. Then do cmd dot open form. Come form Khalid. صحیح شو؟ هغه نه بعد څه شو وکړه do cmd dot close دا close کا او هغه نه بعد and f صحیح شو؟ دې باندې رائټ کلیک وکړه پراپرټي ته راسه سلام علیکم. پراپرټي کې به چی راسه unload event ته راسه unload event کې کوډ بلډر do cmd dot maximize close او بیا event ته راسه پاپ پیاس کا او نور بیا دا کلوز بٹن مٹن دا شان ټول چیز کا انیبل کا سنٹر نا دا سنٹر کا دل طرح سے ریسائز بند کا ریسائز ڈائلاگ کا بٹن مٹن ټول ورکا نه دړه کا بس دونه صحیح دی. هغه نه بعد دې ځای کې ولې بلاک راواخه ولیکه پکې چې ویلکم ټو لوی احمد شاه بابا کمپیوټر لرنینګ انسټیټیوټ देखिए रास دا لیکنه چې کوم ده نه سایز ورته زیات کړ تر مو خلاصیږي دا مې ان شاء الله روان درسو کې به ټول شان وایي تاسو دا راوخه دي ځای کې شیر دې باندې رائټ کلیک پراپرټي ته راځه لیبل څو هم دی لیبل پنځلسم دی فارم ته راځه فارم او ایونت ته راځه کم ایونت ته راځه टाइमर इंटरवल तरह से 500 टाइमर इंटरवल चीज हुआ है लेबल स्वयं लेबल पिंदलसम लेबल पिंदलसम डॉट पर कलर इक्वल टू QB कलर हाउस RMD ضرب 4 انا بعد توسطا دا خو دا کی دا کارم وسو لیبل فارم باندې بیا را دا به چې سافټویر دی جوړې به ډېر وخت نیسي بیا براسه دي کې به چې شو کې انلود ایونت ته براسه دا به یس کې انلود ایونت کې بدل دراسه انلود ایونت کوم دی انلود ایونت unload event load भी डाल दे unload event do cmd dot maximize सही सो और नूरी दा बटन چې کوم دی نه دا به چیز سي ټول بند سي ډایلاګ کا नेदर का दाना का او هغه نه بعد به چې شو کنته بل بټن هم راواخه دي لپاره
دلته ورته ولیکئ چې دا څه شي دي رائټ کلیک بیل ټوین کوډ بلډر اوکې دلته ورته وایي چې ډو سیم ډي ډاټ څه شي وکړه کلوز فارم ډو سیم ډي ډاټ اوپن فارم کم فارم سیکیورټي صحیح شو بس خبره خلاص بیا غنه بعد دا خو کلوز کا دا سیو کا دا هم سیو کا اوس براسه فایل تا آپشن تا په آپشن کې براسه کرنٹ ډیټابیس کې بدل ته چی شو واخه دا سیکیورټي فارم به واخه دا به اوکې کې دا به هم اوکې کې په کوم ځای کې ثبت دی په سیډ اډمن ډاکومنټ د بیسټ چیز په نامه دی بیس ډي بي په نامه دی اوس راسه بیس ډي بي په کوم ځای کې دی په ډاکومنټ دا ونه ډبل کلیک پر وکړه اوس یې ګوره څه شي خلاص اوس راځم ورته کوم چې څه شي دي پاسورډ یوزر نیم چې دی اډمن دی پاسورډ یې څه شي دی 1 2 3 دلته کلیک کوم ګوره هغه زموږ ته سپام خلاص خلاصوي وي یو منټ خالد په نامه وپام خالد په نامه موږ کوډینګ غلط هلته ورکړی خالد په نامه موږ څنګه ورکړی وو خالد مقصد سیکیورټي ده سیکیورټي کوډ سیکیورټي کچې خالد لیکل صحیح دی خالد صحیح دی مقصد په سیکیورټي او نو خالد دی close save admin 1 2 3 خلاص دا کلوز کو وس کم ځای کرا یوزرنیم پاسورډ سره څنګه ورځي ابرا پټی تا استا ډیټ شاندار استا دا غیا دلته راسه انټری کوه احمد دی نوم یې جابې ټیچر دی دا سیلري ده ډیټ کم ډیټ دی اول د 2000 ولسم کال یې نه کېږي شپاړسم کال کولی کوم نمبر یې نشته و چې دا کلوز یې هغه اتماته بل خلاص دلته بل بټن هم نشته کلوز دلته کلوز دی هغه چې هغه کې بیا بل خلاص چې دا کلوز کې هغه خلاص ولا کدا چیش کې کلوز دی ګور په دې قسم کلوز شي نو دې د بار حل لار چی شي دا چې دا بند سي دا لار بیا براسه د بچی شو واخه یو بټن به واخه چې شو وکی ورته وا چې یار کلوز right click built event code builder do simply dot close so close कर database close कर सही ना अब दे प्रॉपर्टी तरास फॉर्म प्रॉपर्टी के दल दा बटन न्यू दा शान में टूल डिसेबल का जो क्लोज बटन मटन विषय में दराने से वजरात पदे वन डबल क्लिक कर admin password ये उद्वाद रेद हर चुक फिर सीधा उद्वाद रेद उसके साथ क्लोज होम मुकम्मल डेटाबेस बोल क्लोजिश दिया जाता है कहाल दवा जाए तज़म आगे पे देखिए तुम की चीज़ आप परी ये उबल कारवाई दूसरी चिदा पासवर्ड वर्षी है राइट क्लिक प्रॉपर्टी दरा से चिदा पासवर्ड पे शक्ल के वर्षी है दरा से इनपुट मास्क पासवर्ड मुझसे से इनपुट मास्क को ये ले क्लोज सेव वो जरा सा डबल क्लिक
اډمین په پاسورډ چې دي یو دوه درې دی هغه دی او اوس یې څوک وینم نه شي پاسورډ نو دا څه مطلب دا و چې دا ټول سافټویرونو هر څه جوړېږي په دې ترتیب دا ډېر دا پروګرام ته سماج د څه ورته ګوري دا ډېر غوښ پروګرام دومره سخت دی چې خیر سره ویډیو راځو وخت